ځنګل 400 حکایتونه نفس پاچا د قدم وهل لپاره ښار ته ووت. یو ګدا یې ولید، ورتاو شو چې مرسته ورسره وکړي. ګدا ورته وویل زه دې مرسته بې له شرطه نه منم. پاچا حیران شو چې سوالګر او شرطونه. سوالګر ټینګار وکړ هو زه بې له شرطه خیرات نه غواړم. پاچا په غوسه کې ورته وویل شرط دې څه دی؟ سوالګر وویل کچکول به را ډک کوي. پاچا چې قهرېدلی وزیر ته یې وویل سمدستي قصر ته لاړ شه، له خزانې ښه ډېر غمي راوړه چې دغه وږی سترګی بل ځای چاته شرطونه نږدي. وزیر له دومره غمیو سره راغی چې ممکن د کچکول 2 برابره به وي. خو پاچا او وزیر په تعجب سره ولیدل چې ټول په کچکول کې ورک شول. پاچا وزیر بیا واستوه. وزیر دا ځل لا لویه پنډه راوړه او دا ځل هم ټول غمی او جواهر په کچکول کې ورک شول. پاچا چې ځان سپک شوی احساس کړی و، خپله ټوله خزانه په کوچني کچکول کې تشه کړه، خو کچکول هماغسې خالی پاتې شو. پاچا له سوالګر وپوښتل تا څه چل کړی دی؟ سوالګر وویل صاحبه نور چل نشته، صرف دومره دی چې کچکول مې د انسان له نفسه جوړ کړی دی او ما دا درښودله که د نفس چاره ونه کړې ټول عمر به سرګردانه یې، خو خزانه به درته لا ډکه شوې نه ښکاري. خو په ځان رحم وکړه او د خدای په مخلوق هم. د بوډۍ مذهب یوه د ډیر عمر میرمن چې د مذهبونو په اړه یې ډیر فکر کاوه، دې نتیجې ته ورسېده چې ټول مذهبونه په غلطه لار روان دي او یوه نوې لار پکار ده. دې د نوي مذهب بنیاد کېښود. یوه ورځ یوه خبریال پوښتنه ورنه وکړه خلک درپسې وایي چې ستا په عقیده یوازې تا او ستا خدمتګاره ماري به جنت ته ځئ، دا خبره رښتیا ده؟ دې ورته وویل ولا د ماري په برخه کې پوره ډاډه نه یم.